السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په خیر راغلی ستړي مشئ. زه نوید خان مامونځی، تاسو ګورئ د یو کې انګلیش چینل. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یو او صحت جامو کې به پټ وئ. څنګه تاسو ته معلومه ده تېر کلاس په شان تاسو ته ما یو بل نوی کلاس راوړی دی، خو دې کې هر رنګه جملې شته، سوالي جملې هم شته، منفي جملې هم شته دی، د دې زمانې جملې هم پکې شته دی، د راتلونکي زمانې جملې هم پکې شته دی. نو وخت نه ضایع کوئ چې کلاس شروع کړو، خو که زه کلاس شروع کېدلو مخکې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، بیل آیکن وهئ او شیر یې کړئ تر څو زموږ نوې ویډیو تاسو ته در ورسیږي. نو راځئ وخت نه ضایع کوو چې خپل کلاس ته ستانه شو، خپل کلاس شروع کړو. مونږ چاته وایو مونږ ټول یو ځای ځو. نو we are all going together. We are all going together. مونږ ټول یو ځای ځو. We are all going together. مونږ ټول یو ځای ځو. بل دی مونږ وایو هغوی ټول ځي. They are all going. هغوی ټول ځي. They are all going. هغوی ټول ځي. They are all going. هغوی ټول ځي. بیا وایو زه دې ټولو سره ځم. زه دې ټولو سره ځم. I am going with them all. I am going with them all. زه د دې ټولو سره ځم. I am going with them all. بیا وایو زه مصروفه یم. زه په یو کار کې بوخت یم. I am busy. I am busy. زه په یو کار کې بوخت یم. یم لکه چې کله زه په یو کار کې بوخت یم آیا پر بیا I am busy راځي. چې بیا وایي زه په یو کار کې مصروف وم لکه تیر وم. I was busy. بیا وایي I was busy. زه تیر لکه مصروف وم. I was busy. بیا وایي زه په سوچ کې وم لکه تیر وخت دی. وم تیر شي دا تیر وخت لپاره استعمال کېږي، تیر شوې زمانه لکه وم. زه په سوچ کې وم. I was busy thinking. زه په سوچ کې وم. I was busy thinking. زه په سوچ کې وم. بیا وایي زه په کار کې مصروف وم. زه په کار کې مصروف وم. I was busy working. I was busy working. زه په کار کې مصروف وم. بیا وایي زه په ډوډۍ تیارولو کې مصروف وم. یعنې ما روټۍ تیاروله لکه تیر وخت دی. I was busy cook dinner. I was busy cooking dinner. زه په ډوډۍ تیارولو کې مصروف وم. I was busy cooking dinner. بیا وایي زه په موبایل خبرو کې مصروف وم. د موبایل په خبرو کې سره مصروف که نه وي، زه موبایل خبرو کې مصروف وم. نو I was busy talking on the phone. I was busy talking on the phone. زه په موبایل په خبرو کې مصروف وم. I was busy talking on the phone. زه د موبایل په خبرو کې مصروف وم. I was busy cleaning house. زه د کور په صفایۍ کې مصروف وم. یعنې د کور په صفایۍ کې لګیا وم یا مصروف وم. I was busy cleaning house. I was busy cleaning house. I was busy cleaning house. دا زما کور دی. This is my home. This is my home. دا زما کور دی. I have no money. ما سره روپۍ نشته. I have no money. ما سره روپۍ نشته. Why you not answer me? ته ما ته ولې جواب نه راکوې یا ته ما ته جواب ولې نه راکوې. Why you not answer me? Why you not answer me? Why you not answer me? ته ما ته جواب ولې نه راکوې. Change your pen. خپل قلم بدل کا. Change your pen. خپل قلم بدل کا. Change your pen. Ask him. د هغه نه تپوس وکړه. Ask him. د هغه نه تپوس وکړه. موږ ته تپوس وکړه نو ask him. بیا وایي موږ به کوشش وکړو. موږ به کوشش وکړو. We will try. We will try. موږ به کوشش وکړو. We will try. موږ به کوشش وکړو. موږ کور سره نږدې یو. موږ کور سره نږدې یو. We are near home. We are near home.
we are near home مونږ کور سره نږدې یو we are near home near وی نږدې ته home وی کور ته we are near home نږدې ته هله کې near ویل کېږي near home هغه یو ډېر مؤثر یا اغېزناک استاد دی he is very effective he is very effective هغه یو ډېر مؤثر یا اغېزناک استاد دی he is very effective he is very effective